فرض مانځه څخه مابعد چې ډیر ثواب لري هغه د تهجد لمونځ دی. تهجد لمونځ دی. تهجد لمونځ د الله رسول فرمایي الله پاک د تهجد پر ټیم اول اسمان ته راشي چې څنګه د الله سره ښایي، څنګه د الله سره لایق یې، څنګه د الله شان یې، راسي لاس یې نیولی دی. په تاسو کې بیمار ستا چې له ما صحت وغواړي، په تاسو کې قرضدار ستا چې له ما خلاصون وغواړي، په تاسو کې بندي و قیدي ستا چې له ما خلاصون وغواړي، په تاسو کې مصیبت زده و په مشکل کې اخته ستا چې له ما له مصیبت و له مشکل خلاصون وغواړي، زه به خلاص کړم. دا د الله رسول فرمایي اول اسمان ته راشي. بهترین منځ هغه فرض منځ دی. دا سهار ماپښین ماځګر ماښام ماخستان یا د جمعې لمونځ او بیا د هغه څخه مابعد چې ډیر زورور ثواب لري هغه دی چې ما او تا د تهجد لمونځ د تهجد ډیر ثواب لري. مشتي خو هغه بدقسمته خلک یو په روزه کې روزه مات مې وکړې تراویح کړي یا نه کړي بیا تاش و کرمبوډ و پلانی بیا پېشلمی دي راسي 2 رکعته وکړو د هغه کې کور والا څه ډوډۍ موډۍ ګرموي 2 رکعته لمونځ وکړو فرض لمونځ بیا په کور کې وکړو بس خوشحاله یو ښه نن مې 2 رکعت تهجد وکړئ څه زورور تهجد مې وکړئ. او عجبه بله واورئ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ورځ سهار په لمانځه کې یو صحابي نه و، مشکات حدیث دی، پوښتنه یې وکړه پلانی نه معلومیږي؟ او نه معلومیږي. سهار بیا تللی بازار لره په لاره کې دغه صحابي کور رالی، چې کور رالی بیا مور یې ولاړه وه، پوښتنه یې وکړه پلانی نن لمانځله نه و راغلی؟ خیر خو به یې ول و نن یې تهجد کوئ د شپې ډېر لمونځ یې وکئ نو ستړی سو بیا د سهار لمونځ هم کور ته وکئ نو په دې وجه لمانځله نه ده رالی. حضرت عمر فاروق ورته ویلې ول دا تر تهجد یې د سهار لمونځ په جومات ثواب زیات و. زموږ خو دا خیال دی چې تهجد ډېر ثواب لري، زما نفس راته وایي الله رسول فرمایي دا فرض ډیر ثواب لري چې ته دا فرض ادا کې. ورته ویلې ول کشکې جومات له راغلی وای تهجد یې نه وای کړی نو موږ هم تهجد وکړو لمانځه لره نه راځو. او نفس راته ویل درتانو بیا غټ بزرګ نسته، درتانو بیا غټ بزرګ نسته. نو لہذا د الله رسول فرمایي و افضل الصلاه بعد الفریضه د فرض مانځه څخه مابعد بهترین افضل ترین لمونځ چې دی هغه چې دی صلاه اللیل رواه مسلم د تهجد لمونځ دی. الله دې را نصیب کړي، الله دې را نصیب کړي، الله دې را نصیب کړي.